بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرو درسي ویډیوګانو کې موږ او تاسې د کاربوهایدریټونو په ډلبندۍ باندې وغږېدلو. په دې درسي ویډیو کې به موږ او تاسې د کاربوهایدریټونو په ایزومري باندې وغږېږو، په ځانګړي ډول مونوساکرایډونه، یا هم په ځینې رفرنسونو کې دغه عنوان په داسې بڼه باندې لوستل کېږي چې د کاربوهایدریټونو یا هم د مونوساکرایډونو د هغوی عمومي ځانګړتیاوې یا د هغوی عمومي خواص نظر ګلوکوز ته په دې پارت چې چون ګلوکوز یو مونوساکراید دی، یو زموږ او ستاسې د وضعیت لپاره ډیر اړین دی، چون په همدغه شکل باندې کاربوهایدریټونه مثلا ګلوکوز مالیکولونه یو له بله سره یوځای کیږي، د ګلایکوجن په بڼه ذخیره کیږي، او همدارنګه ډیری حجرات او ډیری انساج د وضعیت هغوی چې کله کاربوهایدریټ د انرژۍ د مصرف لپاره د انرژۍ د تولید لپاره البته په مصرف رسوي، د ګلوکوز په بڼه باندې وي. نو له همدې امله موږ دغه ځانګړنې کلولو، یا که موږ ووایو چې د مونوساکرایډونو یا د کاربوهایدریټونو ایزومري نظر ګلوکوز ته موږ دا په نظر کې نیسو. دلته ځینې اصطلاحات او دغه اصطلاحات باید وپېژنو. یو څه توجه دې ته ځکه او پاملرنه ځکه غواړي چې ځینې مشابهتونه دلته لیدل کېږي، یعنې که چیرې زموږ پاملرنه ورته کمه وي، په دغه حالاتو کې بیا موږ هغه یوه اصطلاح چې د یوې په یوه معنا باندې کارېږي، یا د یوه حالت لپاره کارېږي، یا د یوه ډول ایزومري لپاره کارېږي، هغه کېدلی شي له موږ څخه غلطه سي او بالاخره هغه موږ د نورو اصطلاحاتو سره ګډه کړو. یو څه چې یوه اصطلاح یا یو څه چې ډیر د هغې څخه نوم اخیستل کېږي هغه اسیمیټریک کاربن دی. اسیمیټریک کاربن هماغه کاربن ته ویل کېږي چې له څلورو مختلفو اټومونو سره یا له څلورو مختلفو ګروپونو د اټومونو سره او یا له څلورو مختلفو ګروپونو سره چې مالیکولي وزن یو له بله څخه توپیر ولري، له هغې سره چې کله یو ځای وي دغه ډول کاربن ته موږ او تاسې اسیمیټریک کاربن وایو. موږ پوهیږو کاربن په عادي حالت کې څلور رابطې جوړوي. دغه څلور رابطې چې کله د مختلفو ګروپونو سره وصل وي، د مختلفو جوړښتونو سره وصل وي، یا د مختلفو اټومونو سره وصل وي، دغه حالت ته یا دغه کاربن ته موږ او تاسې اسیمیټریک کاربن وایو. مثلا که چیرې موږ او تاسې مثال وایو، دغه کاربن په نظر کې ونیسو، دغه کاربن څلور رابطې لري چې یوه رابطه یې د هایدروکسیل ګروپ سره ده، بله رابطه یې د هایدروجن د اټوم سره ده، بله رابطه یې د CH2OH یو ګروپ دی د اټومونو د هغې سره ده، او بله رابطه یې د پاتې ټول مالیکول سره یا د پاتې ټول ګروپ سره یا د بل کاربن سره ده چې هلته دغه ګروپونه له دغه ګروپونو سره توپیر لري. ساده دی، اسیمیټریک کاربن هماغه کاربن دی چې د کاربن څلور واړه رابطې د مختلفو اټومونو سره یا د مختلفو ګروپونو سره او یا هم د عین ګروپونو سره، یا بعضې وخت کې ځینې وخت کې ګروپونه تقریبا یو شی وي، ولې د دوی مالیکولي وزنونه باید فرق وکړي. هر رابطه چې جوړیږي هلته چې کوم ګروپ وي، د هغه ګروپ یا د هغه اټوم باید مالیکولي وزن له بله سره یو شی نه وي، له هغې څخه باید جلا وي. دغه ډول کاربن ته موږ او تاسې اسیمیټریک کاربن وایو. دا چې مونوساکرایډونه یا کاربوهایدریټونه په خپل جوړښت کې اسیمیټریک کاربنونه لري، د همدغې امله کولی شي چې کاربوهایدریټونه په ځانګړي ډول مونوساکرایډونه دوی مختلف ایزومري ولري، چې همدغه ایزومري موږ او تاسې په دې درسي ویډیو کې او په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې هم مطالعه کوو. یو څه چې عموما یو فارمول دی هغه دا دی چې که چیرې یو مالیکول هغه n تعداد اسیمیټریک کاربنونه ولري، یعنی د اسیمیټریک کاربنونو تعداد د n په اندازه وي، یعنی په خپل جوړښت کې دوی اسیمیټریک کاربنونه ولري، له دغه فورمول څخه چې دوه په توان د n، مثلا که چیرې یو مالیکول دی
هغه دوه اسیمیټریک کاربونونه لري، نو دوه په توان د دوه یعنی څلور ایزومري کېدلی شي د هغې رامنځته شي. په همدغه تعداد سره موږ کولی شو عموما د یو مالیکول یا د یو مرکب ایزومریګانې هغه رسم کړلی شو یا هغه ترلاسه شي. دوهمه اصطلاح هغه د سټیریو ایزومریزم ده. یعنی ایزومري موږ او تاسې پیژنو که چیرې یو مالیکول د هغوی د اټومونو تعداد چې کله موږ هغه په خلص شکل سره لیکو یا د هغوی حساب کوو عین اټومونه ولري او په عین تعداد اټومونه ولري. مثلا شپږ کاربونه یو مرکب دی، شپږ کاربونه لري، شپږ هایدروجن لري او شپږ اکسیجن لري. مثال وایو یو بل مرکب هم دی چې هغه شپږ کاربونه، شپږ اکسیجن او شپږ هایدروجن لري، ولې د دوی جوړښتیز فورمولونه یو له بله سره توپیر وکړي، د هغوی خواص یو له بله څخه توپیر وکړي، د هغوی فیزیکي او کیمیاوي خواص. نو یو ډول ایزومري هغه د سټیریو ایزومریزم په نامه باندې یادیږي او دغه سټیریو ایزومریزم یا فضایي ایزومري دا هم د همدغې عمله رامنځته کیږي په کاربوهایډریټونو کې چې چون کاربوهایډریټونه او مونوساکرایډونه دوی اسیمیټریک کاربون لري، د همدغې عمله سټیریو ایزومریزم یا په دوی کې فضایي ایزومري رامنځته کیږي. فضایي ایزومري یا سټیریو ایزومریزم دا دی چې د دوی مالیکولي جوړښت یو رنګه وي، تعداد د هایدروجن تعداد د ټولو اټومونو یو اندازه باندې وي او عین اټومونه ولري، ولې د دوی فضایي جوړښت چې کله رسمیږي یا چې کله دوی فضا کې که چیرې موږ د هغوی فورمول ګورو یا د هغوی جوړښت ګورو دا یو له بله سره توپیر وکړي. مثلا که چیرې موږ او تاسې دغه جوړښت بیوټین دی دا په نظر کې ونیسو، ګورو چې د دغې چې د ټرانس حالت دی او د دغې بیوټین چې د سیس حالت دی تعداد د هایدروجنونو او د کاربونونو عین دی، مساوي دی، ولې د دوی جوړښت یا د دوی جوړښتیز فورمول یو له بله سره توپیر کوي. یا که چیرې موږ په لنډ ډول ووایو، موږ وایو سټیریو ایزومریزم د یو مرکب دا دی چې کله موږ یو مرکب ولرو او هغه آینې ته ونیسو، د آینې تصویر چې کوم د دغه مرکب په آینه کې رسمیږي هغه رسم یا هغه تصویر چې په آینه کې د دغه مرکب رسم شوی دی دغه تصویر د دغه لومړني مرکب سټیریو ایزومریزم دی یا سټیریو ایزومیر دی یا فضایي ایزومیر دی. که چیرې موږ دغه ګلوکوز حالتونه په نظر کې ونیسو چې دا د ډي ګلوکوز دی او دا د ال ګلوکوز دی، دواړه ګلوکوز فورمول لري، عین تعداد اټومونه لري او عین اټومونه لري، ولې د دوی فضایي جوړښت یا د آینې په شکل دی چې موږ یو ګلوکوز را اخو، مثلا د ډي ګلوکوز آینې ته مخ کوو د هغې تصویر په دغه بڼه باندې رسمیږي. یا په لنډ ډول وایو چې د دوی فضایي جوړښت یو له بله سره توپیر کوي، واقعا هم توپیر لري. دلته د هایدروکسیل ګروپ ښي لاس ته دی، دلته د هایدروکسیل ګروپ چپ لاس ته دی، دلته د هایدروکسیل ګروپ ښي لاس ته دی، دلته د هایدروکسیل ګروپ چپ لاس ته دی. په همدغه ډول باندې د دوی ټول جوړښتونه هغه د آینې د تصویر په بڼه باندې دي. مثلا که چیرې موږ دا ګلوکوز فورمول آینې ته ونیسو موږ ته دغه ډول تصویر راکوي، یا که چیرې موږ د ګلوکوز دغه تصویر آینې ته ونیسو موږ ته دغه ډول فورمول راکوي یا دغه ډول تصویر راکوي، نو دغه حالت موږ د سټیریو ایزومري یا فضایي ایزومیر وایو. ځینې نور اصطلاحات هم شته دي، هغه دا دی چې ځینې مرکبات یا ځینې کاربوهایډریټونه، البته زموږ استاسې بحث هغه په کاربوهایډریټونو باندې دی، نو یو تعداد کاربوهایډریټونه موږ لرو چې هغوی ته ډي سیریز یا ډي سلسله وایي، یو تعداد کاربوهایډریټونه موږ لرو چې هغوی ته د ال سیریز یا ال کاربوهایډریټونه وایو. په ډي او ال کې دومره توپیر نشته. که چیرې موږ دغه تصویرونو ته یا دغه انځورونو ته پاملرنه وکړو موږ کولی شو چې په ډېرې اسانۍ سره موږ د ډي او ال سیریز ولرو وپیژنو. دلته ګورو چې نور زموږ او ستاسې له نور فورمول سره د یو کاربوهایډریټ کار نشته دی.
یعنی زموږ او ستاسې د یو کاربوهایدریت د عمومي فورمول سره د هغوی د جوړښت سره کار نشته. موږ وینو ګورئ په دغه انځورونه کې دلته خطونه دي، یعنې په دې معنا چې هر څه دې خوا وي هغه زموږ او ستاسې په کار نه دی. که چیرې موږ وغواړو ډي سیریز او ال سیریز وپېژنو، یوازې څه چې موږ ته مهم دي هغه دا دي چې هغه کاربن چې د هغه کاربن سره وصل وي چې هغه د الکول ګروپ ولري او آخري کاربن وي. ګورئ د ډي سیریز او د ال سیریز د پیژندلو لپاره موږ او تاسې د فورمول سره نور کار نه لرو، یوازې د هغه کاربن سره زموږ کار دی، د هغه کاربن سره چې هغه د هغه کاربن سره وصل وي چې آخري کاربن دی، هغه کاربن سره وصل وي چې آخري کاربن دی او دغه آخري کاربن باید د هایدروکسیل یا د الکول ګروپ ولري. ګورئ دغه هم کېدلی شي مثلا بعضې ځینې خلک فکر وکړي چې دا هم آخري کاربن دی، ولې دا په نظر کې نه نیسو. نه، هغه آخري کاربن دی چې هغه د الکول ګروپ ولري. دلته د الکول ګروپ نشته، دلته هایدروکسیل ګروپ نشته، یوازې هغه چې هغه د الکول یا د هایدروکسیل ګروپ ولري، هغه کاربن چې د آخري کاربن سره چې آخري کاربن باید د الکول یا د هایدروکسیل ګروپ ولري، له دې سره وصل وي. موږ له دغه کاربن څخه موږ د ډي او ال سیریز معلومولی شو. یعنی که چیرې په لنډ اصطلاح کې وایي سیکنډ لاست کاربن یا هغه دویمه وروستی کاربن چې د آخري کاربن سره وصل دی، او آخري کاربن هغه دی چې د الکول ګروپ ولري. که چیرې دغه کاربن چې د آخري کاربن سره او د الکول لرونکي کاربن سره وصل دی، که چیرې د دغه کاربن د هایدروکسیل ګروپ ښي لوري ته وي، دغه ډول کاربوهایدریټونه موږ د ډي شوګر یا د ډي کاربوهایدریټونو په نامه باندې یادوو. او که چیرې د او ایچ ګروپ چې له دغه کاربن سره وصل دی چې د آخري کاربن سره دی، دغه او ایچ یا د هایدروکسیل ګروپ کیڼ لوري ته وي یا چپ لوري ته وي، دغه ډول یا دغه ډله یا دغه سلسله د کاربوهایدریټونو موږ د ال کاربوهایدریټونو په نامه باندې پیژنو. بیا هم وایو موږ نور څه موږ ته مهم نه دی. په ډي او ال سیریز کې هماغه کاربن چې د آخري کاربن سره وصل دی او آخري کاربن هماغه چې الکول ګروپ د هایدروکسیل ګروپ له ځان سره ولري، موږ دغه کاربن ته ګورو. که چیرې د دغه کاربن سره وصل د هایدروکسیل ګروپ کیڼ لوري ته و، موږ وایو چې دا د ال سیریز دی، او که چیرې ښي لوري ته و، موږ وایو چې دا د ډي سیریز دی. مثلا په دغه کې دا هم تریوز دی، دا هم یو تریوز دی چې یو څلور کاربونه قند دی. دلته ګورو چې په ال کې د آخري دا هایدروکسیل ګروپ موږ ته نه دی مهم، ځکه موږ وویل چې هغه کاربن چې د آخري کاربن سره او آخري کاربن چې د الکول ګروپ لري له دې سره وصل وي، له دې پورته موږ له هیڅ سره کار نه لرو. دا موږ ته مهم نه دی، یوازې دا موږ ته مهم دی. ګورو چې د او ایچ ګروپ کیڼ لوري ته دی، موږ وایو چې ال تریوز، او دلته ګورو چې ښي لوري ته دی، موږ وایو چې ډي تریوز. یا مثلا ایرتروز دی چې دلته هم موږ ته د نور جوړښت هیڅ مهم نه دی، یوازې هغه څه چې موږ ته مهم او اړین دي هغه کاربن چې د آخري کاربن سره وصل دی، او په دې آخري کاربن سره وصل کاربن موږ د هایدروکسیل ګروپ ګورو. که چیرې کیڼ لوري ته موږ وایو ال ایرتروز، که چیرې ښي لوري ته موږ وایو چې ډي ایرتروز. یو څه چې باید په نظر کې ولرو هغه دا دی چې د دې اهمیت او ارزښت په دې کې دی چې موږ کله میټابولیزم یا د کاربوهایدریټونو میټابولیزم مطالعه کوو، زموږ لپاره دلته بیا ډي سیریز مهم دی، ځکه اکثرا په حیواناتو کې هغه کاربوهایدریټونه د ډي سیریز په بڼه باندې دي، او د ډي سیریز بڼه زموږ په وضعیت کې ارزښتناکه ده. لامل یې دا دی چې موږ انزایمونه له همدې لپاره لرو، یعنی موږ انزایمونه چې هلته ال سیریز کاربوهایدریټونه په میټابولیزم باندې ورسوي، هغه ډول انزایمونه موږ نه لرو، یوازې موږ ډي سیریز انزایمونه لرو یا د ډي سیریز لپاره انزایمونه لرو. او د کاربوهایدریټونو په میټابولیزم کې دغه دواړه ډلې پیژندل زموږ لپاره مهم دي. مثلا په مختلفو پروسو د میټابولیزم کې یا همدارنګه په مختلفو امراضو کې یا په مختلفو حالاتو کې زموږ لپاره دغه سیریز یا دغه پیژندنې اړینې دي.
د دې لپاره چې ډي سیریز او ال سیریز یو څه مشابهتونه لري او دا په ښه ډول باندې وپیژنو ویډیو یو څه له وخت لپاره تاسې ودروئ او په دغه جوړښتونو کې یا په دغه فورمولونو کې چې تاسې په دغه انځور کې وینئ دلته د خپل ځان سره یو یاداشت ونیسئ وګورئ چې کوم یو ډي دی کوم یو ال دی کوم یو ډي سیریز دی او کوم یو ال سیریز دی آیا تاسو کولی شئ په دغه کې ال سیریز کاربوهایدریټونه پیدا کړئ یعنی کوم کاربوهایدریټونه دغه فورمولونه چې موږ او تاسې وینو په دې کې کوم یو یې هغه ډي دی او کوم یو یې ال دی څه وخت انتظار باسو تر څو موږ وکولی شو چې ډي او ال وپیژنو کله مو چې دغه سوال یا دغه فورمول یا دغه انځور کې د ډي سیریز او ال سیریز پیدا کړل راځئ چې خپل ځوابونه له دغه انځور سره وګورو یعنی ال سیریز پکې بیخي نشته ده ټول د ډي سیریز دي که چیرې مو ځوابونه په همدغه بڼه وي ستاسې د ډي ایزومري د کاربوهایدریټونو هغه مو پیژندلې ده او که چیرې مو ځوابونه توپیر لري خیر دی بیا هم تیر سلایډ ته مراجعه وکړئ او کولی شئ چې هغه یو کرته بیا وګورئ او خپل ځوابونه درست کړئ دغه دوه ډوله سلسلې یا دوه ډوله ایزومري چې وایي سټیریو ایزومریزم دی دوهم یې د ډي او ال سیریز دی دا موږ په دې درسي ویډیو کې وپیژندل په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې به موږ او تاسې نور ډوله ایزومریګانې د کاربوهایدریټونو هغه په مفصل شکل سره وپیژنو دا چې وخت کم دی ویډیو اوږدیږي موږ په بله درسي ویډیو کې په نورو ډولونو باندې انشاءالله یا په نورو ایزومریګانو باندې په مفصل شکل سره غږیږو مننه